بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال تاسو ګورئ جعفر ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د ټیکنیکل انالایسس دویم ایڈوانس لیول پارت وایو چې دې کې موږ ان شاء الله د ټریډینګ په حساب سره چې تاسو ټریډ کوئ د هغې په حساب سره ټیکنیکل انالایسس په یوز سره استعمال سره تاسو څنګه ښه ټریډ کولی شئ. تېرې ویډیو موږ ټرینډ لاین باره کې ویلي وه. ټرینډ لاین موږ ورته ویلي ټرینډ لاین څنګه یوز کیږي او د سی ټریډینګ دپاره تاسو سره ټرینډ لاین یادول ټرینډ لاین ویستل دا ډېر ضرور دي چې تاسو ټرینډ لاین باید یاد وي. همداشانتې ټرینډ لاین چې دی ټرینډ لاین په ترو باندې تاسو یو ښه ټریډ پوزیشن پیدا کولی شئ. هغې کې تاسو څنګه ټریډ کولی شئ. صحیح شو. اوس په دې ویډیو کې موږ د سپورټ او ریزسټنس باره غږیږو چې په ټرینډ لاین کې څو خبرې شته دي او په سپورټ ریزسټنس کې هم خبرې شته. نو اوس به نن دا څو ویډیوګانو اولنۍ ویډیوګانو کې به موږ بیسکس په ایډوانس لیول کې ووایو، مطلب کوم چې مین شینې دي. بیا کې به نور هم داخل نه نوځو. نو ویډیوګانې دغه سیریز تر اخره پورې تعقیب کړئ چې انشاءالله په ټیکنیکل انالایسس په دې باندې صحیح پوه شئ. صحیح شو. ټیکنیکل انالایسس کې دویم مهمه موضوع چې دی یو ټرینډ لاین دی، بل چې دی سپورټ او ریزسټنس مهمه موضوع ده. سپورټ ریزسټنس څنګه مطلب معلومولی شي او سپورټ ریزسټنس مطلب څه شی دی؟ لاند مطلب درته هم ډېر ځای مه کنفیوز کوئ. زموږ ډېر سټوډنټان زموږ تېرې ویډیوګانې سپورټ ریزسټنس باندې جوړې کړي خو مشکل ډېر لري، نه پوهېږي پرې. نو سپورټ ریزسټنس ډېر ځای پرې مه کنفیوز کړئ. سپورټ ریزسټنس مطلب دا دی چې تیره تاریخچه ګوري، تیر تاریخ ګوري، د مارکیټ تیر حالات ګوري، د تیر حالات سره اوسنی حالات برابرې او ګوري چې اوس حالاتو کې مارکیټ امکان کم خوا لري چې لاړ شي. یعنې مطلب مارکیټ اوس دې ځای کې دی، نو دا اوس چې کوم پوینټ کې دی دې ځای کې مارکیټ مخکې کوم څه عمل کړی و هغه عمل موږ د سپورټ او ریزسټنس په ترو راوباسو. لکه مثال دلته اوس مارکیټ دې ځای کې مارکیټ څه شوی دی، دلته اوس مارکیټ دا دی لایو روان دی. صحیح شو. نن مارکیټ لایو روان دی. دې ځای کې کینډل دی، دې ځای کې کینډل دی. دا اوس موږ دې ځای کې موږ په کوم فکر باندې دلته سیل ولګو که بای ولګو. نو دې په دې سیل او بای د لګولو لپاره چې موږ دې کې پیدا کړو چې دا سیل بای دی او که سیل دی، نو دې ځای کې موږ چیک کوو. دې ځای کې موږ سپورټ یا ریزسټنس دواړه کې یو خط وباسو. نو دې ځای کې اوس موږ ګورو چې دلته سپورټ جوړېږي که ریزسټنس جوړېږي. نو که موږ دلته وګورو زه به یو ټرینډ لاین یو خط راوالم، دلته زه دا به راوالو. صحیح شو. هوریزنټل یو لاین هم راواغستو، داسې پروت لاین هم راواغستو او د دوی چې دی د دوی سپورټ چې دی موږ دې ځای نه وباسو. مثال څومره چې د دې مارکیټ ته اول نږدې سپورټ یا ریزسټنس یې به وباسي. داسې نه چې مثال ته وایي دا وګوره دلته هم سپورټ دی او دلته هم دی، دا دی دلته یې مخکې سپورټ کړی، دلته مخکې ریزسټنس و او همداشانتې ته بس مسخت خطونه وباسي. نه، داسې حساب نه دی. صحیح ده. داسې حساب ځکه نه دی، دلته هم خط وباسي او دلته هم وباسي او دلته بر هم دی دا هم دی. نو ته دومره ډېر چې وباسي، دومره ډېر خطونه چې وباسي، نو هغې دپاره تا سره کنفیوژن جوړېږي، ته ټریډ نشي پلیس کولی. یا بعضې وخت کې کله شارټ ټرم ټریډ که لګیا نو هغې ځای کې هم تا سره مشکل جوړېږي. نو دې خاطره د دې د وجې ته باید څه شی وکړې، دې دپاره ته چې کله مارکیټ کوم ځای کې روان وي، یعنې کوم ځای کې چې دا اوس مارکیټ دی، په دې سره به ته نږدې سپورټ ریزسټنس پیدا کړې او هغه هم لږ قوي سپورټ ریزسټنس. قوي سپورټ ریزسټنس کوم یو ته وایي؟ قوي سپورټ ریزسټنس باندې به موږ وغږېږو چې قوي سپورټ ریزسټنس څه ته وایي. صحیح شو. قوي سپورټ ریزسټنس مطلب دا دی چې مارکیټ بار بار په هغې نقطې باندې یا جګ شوی یا ټیټ شوی، دا هغې نقطې نه. ریزسټنس بار بار هغې نقطې نه ښکته شوی او سپورټ مطلب بار بار د هغې نقطې نه بره تللی. لکه دلته موږ وګورو دې ځای کې اوس دې ځای کې د دې مارکیټ سره نږدې ریزسټنس که موږ دلته وګورو نو نږدې ریزسټنس چې دی دا یو قوي ریزسټنس دی. صحیح شو. دا یو قوي ریزسټنس دی. نو این دې ځای پورې تاسو وګورئ، دې ځای پورې یو قوي ریزسټنس دی. دا مارکیټ چې اوس کوم ځای کې روان دی دا یو قوي ریزسټنس دی. دا ولې قوي ریزسټنس دی؟ ځکه چې دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو ته زه خط وکړم. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ، ګوره یو دفعه مارکیټ څه شی ته باره تللی دی. صحیح شو. زه به صحیح دغه راوالم چې دلته وخت ونه نیول شي. ښه، دلته تاسو وګورئ چې دلته زه دا راوالو. صحیح شو. دلته دا وګورئ، په دې پوینټ کې وګورئ، بل په دې پوینټ کې وګورئ. دا اوس تاسو وګورئ دې پوینټونو کې دې پوینټ کې وګورئ، په دې پوینټ کې وګورئ او همداشانتې په دې پوینټ کې چې وګورئ او حتی په دې ځای کې مو وګورئ، تاسو دې ځای کې شو، دې ځای کې شو.
نو مارکیټ په دې پوینټونو کې په دې ځینو کې بار بار څه شوی دی مارکیټ بار بار په دې پوینټ کې دا اوس چې کوم ځای روان دی دلته تاسو وګورئ دې پوینټونو کې مارکیټ بار بار څه کړی دی بار بار مارکیټ یا بره تللی یا لاندې تللی دی نو دا یو قوي نقطه ده قوي اوس چې دا مارکیټ کوم ځای کې دی دې کې دا کوم ځای چې مارکیټ اوس راغلی دا یو ریزسټنس لیول جوړوي ځکه چې ریزسټنس په دې خاطر جوړوي چې اول خو زه دا ایسته کړم ها دې پوینټونو ته وګورئ تاسو ټول دې پوینټ ته دې پوینټ ته دې پوینټونو ته تاسو چې خیال وکړئ ګوره دې ځای نه په همدې یو نقطې نه بیا بره تللی دی همدې نقطې نه ګوره مارکیټ دلته بریک اوټ کړی بیا همدې نقطې ته راغلی بیا بره تللی دی نو همدا شانتې وګوره دلته بریک اوټ کړی بیا راغلی په همدې ځای نه بیا بره تللی دی دې ځای نه بیا مارکیټ لاندې راغلی بیا همدې ځای نه بره تللی صحیح شو همدغلته بیا بریک اوټ کړی لاندې تللی دا اوس ټیسټ کوي نو دې ځای نه امکان لري چې مارکیټ څنګه کړي نور هم لاندې لاړ شي صحیح شو ګوره همدې نقطې نه مارکیټ لاندې راغلی دی همدې سره لږ سپیس کې لاندې راغلی ګوره دې مارکیټ وګوره دې ځای کې تاسو وګورئ دلته وګورئ مارکیټ څو دفعې ریجکشن یې کړی بریک اوټ یې کړی بیا هم دې پوینټ نه دغه کړی دی بریک اوټ یې کړی لږ ځله ګوره دلته بیا هم سر جګ کړی بیا راټیټ شوی صحیح شو نو بیا دا اوس شی شو سپورټ شو بیا دلته سپورټ ريزسټنس شو د دې لاندې مارکیټ دپاره بیا دلته مارکیټ بره چې لاړو دلته اوس بیا شی شو دا ځای سپورټ شو اوس دی بره مارکیټ دپاره دا خط سپورټ شو ځکه چې دا سپورټ چې دی دا خط چې دی دا خط مارکیټ که چیرې د دې خط نه لاندې دا خط یې نه پرېږدي نو د دې دپاره دې نقطو دپاره دا شی شو دا خط چې دی دا ريزسټنس خط دی کوم خط دی آر خط دی دا کوم خط دی آر خط دی او که چیرې دا یو کوم خط دی آر خط دی صحیح شو دا آر خط دی ريزسټنس دی او که چیرې مارکیټ دې ځای نه بره لاړ شي او بیا په همدې لیول راځي نو دا خطونه چې شو دا خطونه د دې دپاره سپورټ خط شو څه شی شو سپورټ خط شو نو دې دپاره تاسو باید په دې پوه شئ چې همدا یو خط سپورټ هم کیدی شي یو خط ريزسټنس هم کیدی شي بعضې خلک په دې کې مشکل لري په دې کې ورخطا کیږي چې دا سپورټ څنګه ريزسټنس کیدی شي سپورټ څنګه ريزسټنس څنګه سپورټ کیدی شي نو دې کې ځان مه کنفیوز کوئ مه مشکل کې ځان کوئ ډېر سوچونه مه کوئ ځکه چې لاندې داسې پوه شئ چې مارکیټ کم خط کې چې مارکیټ بار ښکته ځي هماغه خط نه که مارکیټ بره لاړو نو هغې خط ته امکان لري چې هغه خط د بره مارکیټ دپاره اوس سپورټ شي نو بره نه چې بیا مارکیټ راځي په هغې نقطه کې چې کوي سپورټ کوي لکه دلته تاسو وګورئ دا خط مخکې دا خط چې دی دا خط مخکې چې مخکې د لاندې مارکیټ دپاره سپورټ و چې سپورټ دلته هم سپورټ کړی دلته هم سپورټ کړی دا ګوره دلته هم سپورټ کړی دی دې ځای کې چې کړی بریک شوی دا خط مات شوی دی مارکیټ بره تللی واپس ګوره په همدې خط راغلی دا اوس څه شو سپورټ شو صحیح شو ګوره همدا خط سپورټ شو بیا لږ بره تللی بیا دلته راغلی دا خط سپورټ شو دې ځای نه مارکیټ بره لاړو دا بره لاندې راغی اوس مارکیټ دلته بریک شو او دلته بیا ريزسټنس شو دا خط څه شو ريزسټنس شو بیا دلته شو بیا ريزسټنس شو صحیح شو ريزسټنس شو بیا بریک یې کړی دا خط اوس د دې لپاره بیا سپورټ کیږي وړوکی سپورټ یې کړی خو دا خط لږ کمزوری شوی دی صحیح شو نو دلته بیا مارکیټ ښکته لاړو دا دی بیا دلته ريزسټنس یې اوس کوي بیا ريزسټنس کوي دا دی مارکیټ بیا لاندې لاړو بیا هم دې نقطې سره نږدې بیا ريزسټنس یې وکړي بیا لاندې لاړو بیا چې بریک کوي دلته تاسو وګورئ نو دلته تاسو پوه شئ چې دا یو خط ريزسټنس هم کیدی شي سپورټ هم کیدی شي د لاندې مارکیټ دپاره چې بره ځي دې خط ته نږدې کیږي دا ريزسټنس دی که دا خط دا کینډلې دا سرې او شنې کینډلې چې تاسو ګورئ بعض ځایونو کې به تور هم ګورئ که دا کینډل خطونه دا چې دی که چیرې بره د تاسو چې کوم خط ویستی چې مخکې ډېر قوي ريزسټنس و مارکیټ یې بار لانده خطا کوو او هغه خط ماتې کړي بره مارکیټ ته نه لاړو نو مارکیټ چې واپسۍ کې راځي نو هلته ډېر زیات امکان لري چې هغې خط نه چې وکړي بوم سپورټ وکړي لکه دلته یې کړی دی دې ځای کې یې کړی دی دلته وګوره دلته بریک کړی بیا دلته د څومره غټ بوم کړی بره تللی دی صحیح شو نو همدا شان دی تاسو څه کولی شئ تاسو سپورټ او ريزسټنس تاسو په همدې حساب سره څه کولی شئ معلومولی شئ نو زه تاسو ته صرف دلته اوس یو دانه قوي سپورټ وباسمه قوي ريزسټنس سپورټ ټول لپاره دی د نوي مارکیټ لپاره دا اوس یو ريزسټنس لیول دی نو دا لیول چې دی ريزسټنس لیول دی صحیح شو همدا شانتې
دلته اوس یو مارکیټ یو خط ته دلته ویستو مارکیټ مثال د دې ځای نه راغی کوم ځای ته د دې ځای نه مثال مارکیټ راغی دا دی د دې ځای نه مارکیټ راغی دلته راغی صحیح شو نو دې ځای پورې چې مارکیټ اوس راځي ته اوس دې کې څه فکر کوې ته اوس څه وایې چې دې ځای کې ته مارکیټ داسې راغی دې ځای پورې راغی اوس دا مارکیټ کوم ځای کې دی دې ځای کې دی نو دې ځای کې ته اوس سپورټ ریزسټنس به چېرته وباسي نو سپورټ ریزسټنس به ته دې خط ته اوس نږدې وباسي دې خط ته نږدې سپورټ ریزسټنس کوم یو دی دلته تاسو وګورئ قوي سپورټ ریزسټنس دلته موږ وګورو دلته موږ قوي سپورټ ریزسټنس وګورو دلته موږ ته دا خط جوړیږي کوم خط جوړیږي دا خط جوړیږي صحیح ده دلته خیال دی دا خط جوړیږي دا ولې جوړیږي ځکه چې دلته مارکیټ مخکې یو سپورټ کړی او بیا دا بریک شو بیا چې مارکیټ بره لاړو بیا په همدې نقطه کې بیا ما سپورټ وکړي او همدا شانتي دې ځای کې مارکیټ سپورټ کړی دی بیا بره تللی بیا دلته لاندې چې راغلی بیا په همدې نقطه کې بیا ریزسټنس یې کړی مارکیټ یې لاندې تللی دی او همدا شانتي بیا چې دلته بره تللی بیا وړوکې سپورټ یې کړي دي دا خو خیر سپیس کې دا سپورټ نه دی سایډ بیا مارکیټ دې ځای پورې تللی دی ها دې ځای کې وګوره دلته یې وګوره بیا یو قوي سپورټ یې کړی مارکیټ بره تللی نو دا چې دی بار چې یو خط کې سپورټ ریزسټنس یې 2 3 یا 4 دفعې شوي سپورټ یا ریزسټنس یې بار شوي یعنې مارکیټ هماغه خط کې بار بره تللی بار لاندې تللی نو هغه شي کې هغه ځای کې موږ چیک کوو سپورټ او ریزسټنس معلوموو بل د تاسو پوښتنه به شاید دا وي چې دا موږ کم ټایم فریم کې دا سپورټ ریزسټنس معلومه کوو دا خو تاسو ما تېرو ویډیوګانو کې ویلو چې سپورټ ریزسټنس لپاره تاسو ټایم فریم چې دی لکه شارټ ټرم ټایم فریم کې شارټ ټرم ټریډ تاسو لګوئ ډیلی ټریډ تاسو لګوئ نو هغې لپاره تاسو ته پکار دی چې تاسو 1 hour 30 minutes 10 منټو والا یو ساعته 10 منټو والا چارت او د 15 منټو والا چارت کې تاسو دا سپورټ ریزسټنس پیدا کړئ انشاءالله ښه ټریډ به جوړ پلیس کوي او که څوک یو ورځ 2 ورځې والا زیات ټریډ کوي د یو ورځې نه زیات مطلب 2-3 هفتې والا ټریډ څوک کوي پرېږدي خپل ټریډ پرېږدي څو ورځو ته نو هغه دپاره بیا هماغه څنګه چې مخکې تېرو ویډیوګانو کې ما ستراتیژي ورته ښودلې ده چې هغه کوي نو هغه دپاره بیا 4 اور 4 ساعته والا چارت ډیلی چارت او یا یو ساعته چارت کې چې کله هغه ټریډ لګوي نو هغې کې د خپل سپورټ ریزسټنس یې جوړوي او ټریډ یې کوي صحیح شو نو همدا شان تاسو سپورټ ریزسټنس ویستی شئ نو دا نږدې سپورټ ریزسټنس چې کله مارکیټ کوم ځای کې روان هغې ته به نږدې سپورټ ریزسټنس اول وباسئ بیا چې که تاسو وایئ چې مخکې نظام دایمه دې دپاره چې سپورټ ریزسټنس یې نور هم زه تیارې جوړې کړم که مارکیټ لاندې یا ډېر بره لاړ شي چې هغې ځای کې ما ته تیار سپورټ ریزسټنس جوړ کړی نو دې دپاره باید تاسو اول خو به نږدې چې مارکیټ چېرته روان دلته به سپورټ ریزسټنس وباسئ سپورټ خط یا ریزسټنس خط به وباسئ دا خط لکه دلته ما مارکیټ دلته روان دی دلته ما خط ویستو صحیح شو اوس دلته بل سپورټ ما دلته پیدا کړی بل دلته مثال زه بل ریزسټنس اوس پیدا کوم که مثال مارکیټ بره نور دې ځای نه لاړ شي نو دلته کوم ځای کې امکان لري چې مارکیټ لاندې راشي دلته چې دی دلته مثال دلته چې دلته دې نقطې سره موږ دلته یو وباسو دا صحیح شو دلته اوس موږ دې ځای کې یو خط وباسو ولې وباسو دلته وګورئ تاسو دې ځای کې که فکر وکړئ دلته وګورئ یو ریزسټنس یې کړی دی مارکیټ بریک شوی دی په دې نقطه کې بیا سایډ وی او دومره زورور دی دا خط چې دا مارکیټ څو دفعې په دې خط نه دی پرېښی څو دفعې دې ځایونو کې بر او لاندې بوتلی دی نو مطلب دا وګورئ یو سپورټ یې راکړم دی بر هم تلی صحیح شو نو همدا شان تاسو څه کولی شئ دلته وګوره بیا بریک کړی دی خط دا د دې ځای نه بیا لاندې راغلی او خیر دلته دواړو لیولو کې یعنې دلته مې یو سور غټ کینډل یې ورکړی یو ساعته چارت دی نو یو ساعته چارت کې یو بیا مارکیټ یې لاندې زور کړی دی نو بیا مې یو څه اثر لري صحیح شو ریزسټنس غوندې معمولي غوندې ریزسټنس یې ورکړی صحیح شو دلته تاسو وګورئ دلته دې خط ته چې وګورئ دې ځای کې مارکیټ دا دی څو دفعې بره ویشتی دا دی دې ځای کې هم بره تللی وړو کې دلته هم بره تللی نو دا خط دلته څو دلته مارکیټ بیا دې ځای نه لاندې راویشتی نو دا یو قوي ریزسټنس هم دی دې ځای کې صحیح شو ریزسټنس دی صحیح ده نو همدا شان تاسو دا خط څه کولی شئ دلته نږدې چې څومره بیا تاسو څو دفعې کم څو دفعې د یو خط نه یو ځای نه مارکیټ بار یا لاندې تللی نو هغه ځای کې تاسو څه کولی شئ خپل سپورټ ریزسټنس لپاره لینونه جوړولی شئ خطونه وباسلی شئ صحیح شو همدا شان مثال نور هم تاسو وایئ چې نور هم مثال وګورو نور هم موږ غواړو چې خپل دغه زیات کړو سپورټ ریزسټنس یې مخکې نه تیارې جوړې کړو که مارکیټ نور هم بر لاړ شي کوم ځای پورې امکان لري نو دې ځای پورې امکان لري دلته وګورئ دې پوینټ ته وګورئ مارکیټ دې ځای کې هم ډېر لاندې راغلی دې پوینټ نه لږ بره خط نور هم لاندې راغلی دلته بیا یې ټیسټ غوندې کړی دې ځای کې بیا لاندې راغلی دی تاسو وګورئ دې پوینټ کې هم لاندې راغلی دې پوینټ کې هم لاندې راغلی وړوکی یې ټیسټ یې کړی لاندې راغلی نو دا یو قوي پوینټ دی که مارکیټ چیرې
که مارکیټ چیرې دې ځای نه لاړ شي دا مات کړي یا دلته سیټ ته لاړ شي بیا دا مات کړي نو دې ځای نه څه دی دې ځای نه مارکیټ امکان لري چې واپس څه وکړي لاندې راشي صحیح شو دې ځای نه هم لاندې راشي او که چیرې دې ځای کې قوي کار وکړي دې ځای کې هم لاندې راتلی شي او لکه څنګه چې دا دې ځای کې ګورئ که دې ريزسټنس لږ کار وکړي یو ښه کینډل یې شین جوړ کړي بیا تاسو سټرټیجي خو ما ته تېرو ویډیوګانو کې درته ویلي چې بیا سپورټ او ريزسټنس چې کله جوړ شو سپورټ ريزسټنس ته ورسېدو بیا هغې نه بعد کله موږ ټریډ لګو دغه به مشکل تاسو سره اوس دلته مثال موږ بای لګو که سیل ولګو دا خو موږ مثال لین پیدا کړي ريزسټنس یا سپورټ دې دپاره خو ريزسټنس دی ريزسټنس موږ لین پیدا کړي دا خطو ته موږ پیدا کړي چې دې ځای کې امکان لري چې مارکیټ لاندې لاړ شي صحیح شو او دې کې موږ کله ټریډ لګو موږ هغه وخت کې ټریډ لګو چې کله په دې ځای کې په همدې ځای کې موږ دلته وایو چې سیل لګو ځکه چې مارکیټ کې دلته امکان لري چې لاندې لاړ شي نو دې ځای کې موږ څه شی کوو دې ځای کې موږ مارکیټ ته ګورو چې یو شین دوه شنه کینډله دوه سره کینډله ځکه چې سیل دی که نه دوه سره کینډله لږ ښې باډۍ والا جوړ کړي ښې باډۍ مطلب دا دی چې کم از کم داسې باډي وي داسې باډي وي صحیح شو کم از کم داسې باډي ولري کم از کم چې دی لږ ښه باډي مطلب داسې باډي کم از کم ولري او همدا شانتې دلته تاسو وګورئ دې ته دومره باډي چې ولري څنګه کولی شئ دومره باډیانې چې ولري هغې نه پس تاسو څه کوئ خپل د سیل ټریډ پلیس کولی شئ یا که بای نو شنې کینډل یو دوه ښې باډۍ والا جوړ شي نو هغې نه پس تاسو خپل ټریډ لګولی شئ نو همدا شانتې تاسو څه کوئ همدغه شانتې تاسو لږ حوصله غواړي پیشن غواړي تاسو همدا شانتې خپل ټریډونه جوړ کړئ سپورټ ريزسټنس ځان ته پیدا کړئ بیا څوک چې لانګ ټرم ټریډونه لګوي هغه دپاره بیا نور هم لږ شاته هسټري پکار دی یعنې مطلب که لانګ ټرم څوک نه لګوي که شارټ هم لګوي که مارکیټ مثال دې ځای پورې لاړ شي دې ځای نه بره خو دلته نږدې چارټ نه ښکاري چې بره کوم ځای پورې چارټ دی نو هغې دپاره تاسو به داسې وکړئ نور به مارکیټ شاته یا لاړ شئ یا چې دی زوم آوټ کوي مارکیټ داسې زوم آوټ چې کوي مارکیټ تاسو ته معلوم شي چې دې ځای کې سپورټ ريزسټنس یې مخکینۍ نورې کمه دي سپورټ کې دلته ريزسټنس یې پخوانۍ چې دي دلته موږ مثال دام پلیس کولی شو دا وګورئ دې ځای کې یو دفعه سپورټ یې کړی بل دفعه هم سپورټ کړی بل دفعه دا ګوره مارکیټ بریک شوی بیا سپورټ کړی دې ځای کې بیا هم دومره سپیس نه بیا هم بره تللی نو دا هم یو قوي سپورټ کیدی شي صحیح شو نور چې ځان ته کلیر کوئ نور د هسټري نه چې ځان ته معلوموئ دلته ګوره مارکیټ دې ځای کې هم بره تللی دی او په همدې ځای کې دې ته مخامخ چې دی دې نقطو کې دلته وګورئ خیر لږ ذره بعضې وخت کې کینډلې د خپل سپورټ ريزسټنس نه لږ ښکته او بره تلي خو تاسو لږ سپیس مه دغه کوئ بیا هم ګوره دلته وګوره دې ځای کې فکس سپورټ کړی دې ځای کې وګوره یو دفعه ريزسټنس بل دفعه ريزسټنس تاسو وګورئ دلته بیا سپورټ یې کړی دی صحیح شو دلته وګوره مارکیټ سپورټ ريزسټنس دې ځای کې بریک آوټ کړی مارکیټ بره تللی نو همدا شانتې تاسو څه کولی شئ دغه شانتې تاسو د هسټري په مطابق سپورټ ريزسټنس رسمولی شئ جوړولی شئ او هغې نه پس تاسو چې بای لګوئ دوه شنو کینډل ته به د ښې باډۍ والا صبر کوئ لکه دلته ما تاسو ته ساین کړي دي او چې سیل لګوئ تاسو به د ښې سرې کینډل ته سره په صبر کوئ هغې نه پس به تاسو خپل ټریډ سیل یا بای ته پلیس کوئ صحیح شو نو الله دې وکړي چې پوه شوی بیا هم څوک مشکل لري پوښتنه لري ازادانه کولی شي او همدا شانتې کمنټ باکس کې دې پوښتنې وکړي او بیا څه نور کوم ټاپک تاسو په کار یا نور ټاپکو باندې تاسو غواړئ چې خبرې وکړو نو انشاءالله په هغې باندې به نور هم په آینده کې خبرې کوو که بیا هم څه مشکلې وي کمنټ باکس ولیکئ ګوره دلته یو ريزسټنس د بل هم زه جوړ کړم چې نور هم پرې پوه شئ دلته تاسو وګورئ دې ځای کې دلته ګوره مارکیټ دې ځای کې تاسو که وګورئ که مثال مارکیټ دا ريزسټنس هم مات کړي او بره لاړ شي نو کم از کم بیا دې ځای پورې امکان لري صحیح شو دې ځای پورې ولې امکان لري دلته تاسو وګورئ دا هم د ريزسټنس یې کړی دلته مارکیټ څو دفعې ريزسټنس سپورټ کړی اخر دا سپورټ دی دا دلته هم سپورټ شوی دی په دې نقطه کې دا بریک کړی دی مارکیټ بریک شو واپس لاړو بیا ګوره لاندې لاړو دې ته یو ټیسټ لیول انشاءالله روانو ویډیوګانو کې وایو صحیح شو دا وګوره دلته هم ريزسټنس یې کړی مارکیټ یې څومره لاندې ویشتی نو داسې تاسو د هسټري نه شاته څه کولی شئ دا اوس وګورئ موږ 2023 جنوري 13 د 14 جنوري موږ دغه راویستو دا یو ساعته چارټ دی نو که څومره تاسو غټ چارټ راکولاوئ نو که دې پورې راسئ بیا شاید کلونو ته شاته لاړ شئ شاته هسټري تاسو ګورئ نو هسټري کلونه مهمه نه دي که 10 کاله مخکې یو ريزسټنس شوی او هغه پوینټ ته 10 کاله بعد ځي نو هلته امکان لري چې مارکیټ ريزسټنس یا سپورټ وکړي که 10 کاله 20 کاله مخکې هغه پوینټ کې مارکیټ زور ښودلی هماغه پوینټ کې ريزسټنس یا سپورټ کوي نو 10 کاله بعد یا 20 کاله بعد هم که مارکیټ هماغه پوینټ ته لاړ شي نو بیا هم کوي دی مارکیټ صحیح شو یا به بره ځي یا به لاندې هغې نقطې نه
واپسی شاید وکړي او حتما به یې کوي. دا ريزسټنس سپورټ خبرې دي. ريزسټنس سپورټ مهمه موضوع ده په خاص کر پرایس اکشن چارت ټیکنیکل کې ډیره مهمه ده چې په دې باید تاسو ځان صحیح پوه کړئ. نو الله دې وکړي چې مشکلات حل شوي، پوښتنې مو حل شوي. که بیا هم څه مشکل وي واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ او کمنټ باکس کې خپلې پوښتنې موږ سره شریک کړئ. انشاءالله موږ کوشش کوو تاسو ته جواب درکړو چې تاسو پوښتنې صحیح په زر تر زر ستاسو مشکل حل کو. بیا هم تر بلې ویډیو پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.